دا قومندان حضرت الله بدرالدین نومیږي چې کمپاین قطعې سره د صبریو ولسوالۍ پرتې غونډۍ سیمه کې نښته کړې وه. دا نښته د اختر په شپه شوې وه چې د دوی 9 ملګري پکې شهیدان شوي او د کمپاین اتلس تنې وژلي وو. دا جګړه د دواړو لورو ترمنځ په 10 مترۍ کې ترسره شوې وه. بدرالدین وایي ځکه یې د کمپاین چاپې ته کمین ورکړی وو ترڅو د اختر په بختوره شپه خلکو ته زیان ونه رسوي. د اختر په شپه په چپه کې زه همدغه ځای کې وم، نو د دغ طرف نه راووتلم، د دغ طرف نه کله 2 ملګري نور سره و، زه مخکې وم، دی شوته و چې کله یې دست تر ورسېدم په دغه دیوال چې مو ټوپر وکړو دغه ځای ته، نو څرې مې چې داسې مخ اړولو یکدم د هغه ځای نه پیرونه شروع شول، چې هغه ځای نه پیرونه شروع شول، موږ په دغه ځای پروتونه وکړل. نصیب الله منصب چې و هغه په هغه ځای پروت وکړو، بل ملګری چې شهید شو هغه په هغه ځای و، هغه ځای و. نو ایمیګ د اختر شپې د جنگ ځای چې و دغه و، نو چې کله دغه دی کې مو پروت وکړو، مو په دی غاږ وکړو چې تاسې بیدور شئ چې چپه مو وتکو چې د کیل ته زیان ونه رسیږي، داسې عوام یا څوک نور څوک شهیدون نه کړي. نو موږ تاسې که شهیدون شو پرونه کړي خو چې کیل ته زیان ونه رسیږي. نو په دا ځای بس مو یکدم دی نه ضربې وکړې، چې کله مو ضربې په وکړې دی دغه چنډلي سره مقابلې طرف ته د دغ طرف ته یو هغه اخري سر ته غچې پرته ده که نه کلینه، نو په دغه ځای کې دا ټول د ضربتي او د امریکایانو نه ډک یکدم ضربې شروع کړې. یعنې په دغه ځای کې دومره ضربې وې چې مو د خپله سینا په مرمیو کې دا که نه په درونو کې چې مطلب څومره رڼو د دی څومره ضربې وکړې، شدیدې ضربې که نه. نو اوس به څو یغه ځای ته چې مطلب ادی چې کوم ځای کې دی لږې دیل دي یغه ځای ته به څو له دغه چې نه تا ضربه پرې وکړه په هغوی باندې چې هغوی هغلته ولګېږي چې یا ورته ولګېږي هغه ځای کې مې ضربه په وکړه. نو دغه دی چې و په دغه ځای نه و، دا ځای نه و، او بله دا چې دغه چنډلي سره او تقریبا اولې کلینه چې پرته ده یا سره بیا چې موږ کله پیرونه په وکړه ګیسته چې موږ معلومات وکړه په دغه ځای کې، یعنې دغه ځای د یغه ځای د جومات څخه کوم مجاهدین چې و چې مطلب هغه ځای کې جنګ سره کړی و، نو تقریبا چې موږ حساب وکړو 13 کسه په دا کې مردار شوي وو، 13 کسه.